ای پاک ربه، زه تر 15 کلونو پورې راهب وم. په جنوبي افریقا کې زه په کلیسا کې د داسې ډلې مشر وم چې شاوخوا 100,000 انسانان پکې وو. تر دې چې ما یو خوب ولیده. زه ویده وم. بیا ما یو غږ واورېده او زه د کلیسا په یو وړوکۍ خونه کې ویده وم. یو وړوکۍ کوټګۍ وه. بیا مې خوب کې یو غږ واورېده چې خپلو خلکو ته ووایه چې سپین لباس په تن کړئ. ما ویلو د مسلمانانو کالي. بیا ما وویل چې زه دا خو یو خوب ده. خو ما بیا په دوم ور د خوب ولیده. بیا مې ولیده په آخر ځل په دې غږ کې یو رعب پروت و. خپلو خلکو ته دې ووایه. بیا زه کلیسا ته خپلو خلکو خواته لاړم. چې زه خپلو خلکو خواته لاړ شم او ورته ووایم او هغوی ته قناعت ورکړم، او چې زه ورغلم او هغوی ته مې وویل چې تاسو پوهیږئ چې الله دا کار څومره اسانه کړی دی. هغوی ټولو قبول کړ، له یوې مخې ټولو. او په بله ورځ چې د بل مجلس لپاره راغلل نو ټولو سپین لباس په تن کړی و. ټولو اسلام قبول کړی و. 3 میاشتې مخکې ما په همدې کلیسا کې کلمه طیبه وویله. چې ما وویله نو هغو خلکو هم را سره وویله. په زرګونو خلکو ما سره کلمه د شهادت وویله. ټول خوشحاله وو. بیا راته یو مسلمان ورور راغی. ما هغه وویل چې ما ستا انتظار کاوه. زه د دې راتلو په تمه وم. ما یو خوب لیدلی و چې ته زما خواته راغلی چې ما ته ویل شوي وو چې ته حج ته ځې. نو ما وویل چې زه خو نشم تلای، زه نه ځم. او چې کله مقرره ورځ راغله نو ما ته وویل شو چې ته به ځې. ما وویل چې چیرته؟ یقینا دا ټوکې دي، داسې نشي کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دلته تنها راتللو. زه به هم د هغه په قدم ځم او زما یقین دی چې زه د هغه په نقش قدم ځم. او په جنوبي افریقا کې په میلیونونو انسانان دي چې د هغه پیروي کوي. روښنایي ته د رسیدلو لپاره دا جبل نور دی. خو زه د خپل فامیل لومړی کس یم چې زه لمس کوم دغه خاوره، دغه پاکه خاوره، جبل نور، یعنی د روښنایي غر. دغه غر نه د اسلام شروع شوی ده. د همدې له وجې ته دلته راوستل شوی یې. اوه، زه ډېر ښه احساس کوم. زه په رښتیا پورته تلل غواړم. رښتیا؟ اوه، سخته به وي. هیڅ سخته نه دي. چې زړه راضي وي چې د الله نوم واخیستل شي، هیڅ سخته نه ده. الله هر څه اسانوي. زه ډیر خوشحاله یم. حج لپاره ډیر خوشحاله یم. او زه خوش قسمته یم چې دا فرصت راته پیدا شو او زه دلته ولاړ یم. ځکه چې دا فرصت بیا نه پیدا کیږي. يهدي الله لنوره من يشاء. دا روښنایي ده. دا زموږ رڼا، دا زموږ روښنایي او د دې دنیا روښنایي او د دې رڼا تر ټولې دنیا رسیږي. زموږ ګناهونه معاف کړه. زموږ ټول ګناهونه معاف کړه.